د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو او قدرمنو دوستانو سلامونه می ومنئ. تاسو د هیلو وړانګې د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ټولنه ولس کې څومره ځواک او طاقت موجود دی، لکه چې وایي د ولس زور د خدای زور. زما اوسیدونکو د یو بل په ملاتړ او ملګرتیا د خپل کلي د سړک جوړېدو چارې په خپله پیل کړې. دا چې میرمنې هم د ټولنې نیمه برخه ده، نو د کلي د سړک په حشر کې د نارینه‌و ترڅنګ د کلي میرمنو هم فعاله برخه واخیسته او ملا یې ور وتړله. اتفاق، اتحاد، ټولنه ولس کې دا ځواک او طاقت شته چې پر هر ډول سختیو او ستونزو بریالي شي. نو راشئ تاسو هم د خپلې ټولنې برخه شئ او د یو نوي پیل لپاره لاس په کار شئ. له یوه لاسه ټګ نه پورته کیږي. سودا واخلي سودا په خواخه په رضا، بایا د ارزانه بیتاوانه، د میږو په وړیو د چرګو په واګیو، په مادو ګډو لوخو په نغدو پیسو ګویو، په نغدو پیسو ګویو. الله راشي سودا واخلي. غونچه ګل ماما څومره ښې سندرې دې زده دي. ملالۍ تاسې سودا واخلي، زه به ډېرې سندرې درته ووایم. زه به هم درنه زده کړم. او زده یې که ملالۍ، بیا به یې ماشومانو ته وایي سودا واخلي سودا په خوښه په رضا. غونچه ګل ماما دا دې څومره ښکلې بنګړي راوړې دي. او هر څه مې ښکلې راوړي دي. ګمنځې د ماشومانو ګوډیانې، مرۍ، غاړکۍ، رانجه، نور هم ډېر شیان مې راوړي دي. غونچه ګل ماما وایه ماشومانو لکه خوښ شئ چې خلک سودا واخلي. ښه ملالۍ تاسو ویل ما ویل چې دا دوه لچې بنګړي به زه کور ته یوسم. کور ته یې د څه لپاره وړئ؟ که په کور کې خوښ شول پیسې به یې درته راوړم. ښه ده ملالۍ، خو که خوښ یې نه شول ګوره بنګړي بېرته راوړه. هو خود به یې بېرته راوړم. اوهو مولوي صاحب عبدالواسم راغی. مولوي صاحب، معلم صاحب دانشه تاسو راشئ، عجیبه سودا مې راوړې ده. ښه ده درغلو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. مولوي صاحب دواړه ستړي به شئ. په برکت اوسې غونچه ګله. ښه غونچه ګله، دا ووایه چې داسې د کار شیان دې م راوړي دي چې زما د مولوي صاحب په درد خوري او که نه. وایم یو د مرغۍ پی پکې نشته، نور مې هر څه راوړي دي. قلمونه مې راوړي، مسواک را سره شته. که د مولوي صاحب نظر کمزوری وي اصیل رانجم لرمه. داسې ووایه چې سلامت بازار دې راوړی دی. ښه زه به دا یو څو دانې قلمونه درنه واخلم. مولوي صاحب تاسو ته څه شی واخلم؟ کور دې ودان معلم صاحب. ته ودرېږه، زه به دغه یو دانه مسواک درنه واخلم غونچه. مولوي صاحب د پیسو بټوې مې م راوړي دي چې پیسې پکې ږدي، د ورکېدو غم به یې نه وي ګوره، او لوټونه به هم نه زاړه کېږي. غونچه ګله دومره پیسې نه لرم چې بټوو ته حاجت وي. دای یو، دای دوه، دای درې. ماشومانو لږ اخوا شئ، مولوي صاحب او معلم صاحب ته لاره خوشې کوي. خیر اوسې. د خدای په امان. په مخامخه الله مو مل شه. سودا واخلي سودا په خوښه په رضا. ماما دا دې پیسې مې راوړې. شاباس ملالۍ، ته څومره هوښیاره ماشومه یې. هر ځل چې سودا واخلي که یې په کور کې خوښه شوه پیسې راوړي، که یې خوښه نه شوه سودا بیرته امانت را رسوي. شریفې ته هغه بل دیګ وګوره چې ور پسې بل دی او که نه. سمه ده مدینې، خو لږ صبر چې دا لوښي ومینځم. لوښي به دا نورې جنکۍ ومینځي. نامې خدای دې وي ته د کتغ او ښوروا په پخولو کې ښه د چا خبره استازه یې. ښه ده چې مدینې خورې، خو دومره صفت مې مه کوه چې بیا به ځان رانه ورک شي نورې. بې غمه اوسه چې ځان درنه ورک شي موږ به دې پیدا کړو، که څنګه پلوه شي. وایم د سترګو په رپ کې به یې را پیدا کړو.
شریفې تاسو خو ګورئ چې د وریجې سابه پیاز او رومیان خو به کم نه وي. نه پرېمانه دي نسرینې ته اندېښنه مه کوه. د کلي ښځو او نجونو دومره شیان راوړي دي چې د اشروالو خو څه چې د ټول کلي به بس شي. شکر دی ډېر ښه دی. خدای دې ښځې او نجونې آبادې او ښادې لري چې د سړیو تر څنګ دوی هم د کلي ولس د خیر کار ته په اخلاص راوتلي دي. الهی امین. الله جل جلاله دې په کورنیو او اولادونو کې برکت واچوي. امین. پلوشي ته راشه دا د دې غوړي وګوره چې ډېر خو به مې پکې نه یې اچولي. ډاکټران وایي چې غوړ خوراکونه بني ادم ته ډېر ضرر لري. سمه ده مدینې ترور وبه یې ګورم. غوړي خو ډېر نه دي خو زه وایم چې پیاز به پکې ډېر نه سوځوو. که څنګه؟ ښه دې وویل. فرزانې ویل چې په غوړیو کې ډېر سوځېدلي پیاز معدې ته زیان لري. وبېبي مدینې ته زما خبره واوره. وایه نسرین څه دې ویل؟ ما سره خو اندېښنه پیدا شوه. تاسو د اشروال د زموږ د ډوډۍ نه خبر کړي دي او که نه؟ څه ووایم؟ ته صبر چې له شریفې دوی نه پوښتنه وکړو. شریفې وا شریفې ته لږه دلته راشه چې په خبره سره پوه شو. ښه ده دا راغلم. ښه څه به ویل؟ نسرین وایي چې کلیوال مو له دې خبر کړي چې نن د دوی لپاره د کلي ښځې او نجونې ډوډۍ تیاروي. کلیوال خو مې له دې خبر کړي. وای دا ولې؟ دا خو ښه کار نه دی شوی. زما اندېښنه بې ځایه نه وه. ښه که تر غرمې مخکې کلیوال کورونو ته لاړ شي نو موږ ته به دا ټول خواړه په سپین میدان پاتې شي. تاسو زړه مه وهئ داسې به نه کېږي. دا زموږ او ستاسو د اخلاص خواړه به انشاءالله چې په اشر کې ټولو کلیوالو ته رسیږي. نو ترور یې که خبر نه وي څنګه به خواړه ورسیږي؟ ما یو چاته ویلي دي هغه به ټول کلیوال خبروي. وپوهېدئ؟ چاته دې ویلي دي شریفې؟ خپل زوی امید ته مې ویلي دي چې حشر والا خبر کړي چې د غرمې ډوډۍ ورته موږ ښځو تیاره کړې ده. شمس هم پسې ځان شو چې دا ولې نه راځي. د خیالي مورې ته ګوره چې شمس راغلی دی که نه؟ شمس لا نه دی راغلی. د کوټې دروازه مه خلاصوه ګرد به درشي. سمه ده په انګړ کې لږ اوبه وشینده نو ګرد به نه کوي. ښه ده ته دروازه بنده که. تا ته ګرد او غبار ښه نه دی. زه اوبه را اخلم. اوس به یې ګرد کښېني. مورې خیالي لالا مې نه دی راغلی؟ نه زویه لا نه دی راغلی. د سړک جوړولو اشر ته تللی دی. د غرمې ډوډۍ ته خو به راته نن ولې نه راځي؟ شمسه زویه نن د کلي ښځو کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده. خیالي به همالته وي. تا ولې دومره ځنډ وکړه؟ له ماشومانو سره مې لوبې کولې بیا یوسف همالته راغی. یوسف؟ کوم یوسف؟ هغه په چکسونو چې ګرځي. ښه ومې پېژانده. ښه نو بیا څه یې ویل؟ توپ د یوسف خواته ورغی چې لکړه یې ور واچوله راوغورځېده. وی غریب دا خو به خوږ شوی وي. هو لږ خوږ شو بیا مې کور ته ورسوه. دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی. دعاوې به یې درته کړې وي. هو مور او پلار ډېر خوشحاله شول. د خیالي مورې شمس راغی؟ او راغی. څه دې ورته ویل؟ یوه خبره مې ورته کوله. ته صبر چې درشم ورته وبه وایم. پلاره څه دې ویل؟ شمسه زویه دا مې ویل چې خیالي د سړک جوړولو کار ته تللی دی. دا کوترې به وږي وي لږې دانې مانې ورته واچوه. ښه ده پلاره زه به دا دانې ورته راواخلم. زویه پام کوه چې دانې تویې نه کې. سمه ده مورې. مور د صدقه شه. ته څومره ښه هلک یې نوم د خدای. پلاره دانې مې راوړې. ښه ده زویه همدلته یې لږ ورته وشینده. ښه ده پلاره. شمسه زویه دا څه کوي؟ دا دانې مه ورشینده. ولې پلاره؟ زوروره دا خو زما د غنمو نینې دې راخیستې دي هغه چې ما ته چې نارګل راوړې وې. شمسه زویه د غنمو نینې چې د له کوم ځایه راخیستې وې هلته یې کېده. کوترو ته به زه دانې راوړم. دغسې ځوانانو نام وخوره. شامس دغه د سړک دغه پاس خوا ښه واره کوي.
عاشقه نن د تا ډیره برابره ده ډول ته د داسې لاسونه ورچي زوروره چې د هوا کارخان دې په ګډه راوسته والله خالي تا به مې ولې جوړه نه وي زوروره په کلي کې سړکونه جوړېږي زما د سلمانۍ دوکان ته به هم سړک تېر شي د خیره و کور دې دغلی ډک شه عاشقه زه پوهېږم چې سړک ته دومره خوشحاله نه خبره بل ځای کې ده چه غرگله هسې اپنسې مو وایه چې سړک ته نه یم خوشحاله نو چېشته خوشحاله وی خبرې چې د کلي ښځو اشروالو ته ښه خوندوره او غوړه ډوډۍ تیاره کړې ده ما ته خو معلومې چې د خوږې او خوندورې ډوډۍ سم ډاکو یې یاره چه غرگله وای چې روژه نیسې په اختر به واوړې چې تمام ورځ تاسو ته ډول وهم که یوه ورځ خوږه ډوډۍ وخورم څه دنیا خو نه ورانېږي وایم وها ډولونه چې ورته وکړتلونه عاشقه زه دې هسې جار شم یاره خیالي ګله وایم زه دم جار شم یو تی چې زما په طبیعت پوهېږي عاشقه اوس نو ډول ته اخري لاس دې ورخلاص که زیری مې در باندې هغه د ډوډۍ راورسېده اخی چې داسې ده نو ډول خو به داسې درته وکړم به که نه چې په دې پورې وورې غرو کې ازانګې خورې شي الله راځي هلکانو به پرېږدئ واچویه عاشقه وایه ټول بس کوئ دا دی ډوډۍ مو راوړه ټول اشروال لاسونه ومینځئ امر د منظور دی سنګین لاله دی ډول غلی و خیالي ته راشه دا دسترخوان وغوړوه چې دسترخوان دې وغوړوه بیا به په ترتیب د خوړو لوښي په دسترخوان کېږدو وایم غم مه کوه ساکینه دسترخوان خو به د سترګو په راب کې وغړوو صبر چې دا یوه څنډه یې زه در سره ونیسم دې خوا که لږې دې خوا که هی شاباس دې خوا ته دسترخوان ورسوه چې ډېر کسان پرې ځای شي وایم کور مو له غلۍ ډک شه یو څو کسان راشئ چې دا دیګونه رانږدې کړو هله شاباس چنارګله دا کاسې ماسې ژر ژر تقسیم کوي که نه چې ډېر سخت وږی یم لاله کور دې له غلۍ ډک شه عاشقه لږ صبر کوه ظالمه هر څه به وشي چې لږ نور هم وږی شي نو ایله به د خوړو په خوند پوه شي شاباس داسې منظم او په ترتیب کښېنئ خواړه هر څه ښه پرېمانه دي ټولو ته رسېږي وایم چې نام خدای دې وي نام خدای دا څومره خوندور خواړه دي خلکو دغه زموږ خویندو میندو ته دعا وکړئ چې اشروالو ته یې څه خواږه خواړه تیار کړي دي ماشاءالله خدای دې وایم زموږ خویندې او میندې عزتمندې ولري امین چې همیشه د کلي په آبادۍ او د خیر په کار کې اخلاص کوي امین تاسو واورېدل چې د کلي میرمنو هم د سړک په جوړېدو کې له نارینهو سره مرسته وکړه او برخه یې پکې واخیسته ځکه خو زه وایم چې په یو ګل نه پسرلی کېږي یوازې کس له خپل سوري هم ویریږي خو که یو موټی شي له نورو سره ملګري شي نو آن نړۍ هم فتح کولی شي تر بیا مو په لوی خدای سپارم روغتیا مو په برخه د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری د هیلو وړانګه هغه رادیویي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي دغه رادیویي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هېواد کې خپریږي